د کهانۍ په شروعات کې موږ د جیک په نوم یو ماشوم وینو. دی د باچاګانو د قصې اورېدو ډیر شوقي او د یو باچا قصه به جیک ډیره اورېده. د دغه باچا په حکومت کې یو څو کسانو څه خاص قسم جادویي تخم جوړ کړی وو. د دې تخمو جوړولو مقصد دای چې دوی په جنت ته لاړ شي او خپل د الله سره میلاو شي. دا کسان تخم په ځمکه واچي او بیا د هغې نه دومره غټه ونه جوړه شي چې اسمان ته پې رسیدی شي. دې کسانو سوچ کوو دا ونه جنت ته د تلو لاره ده. نو دوی په دې ونې ختل شروع کړو. کله چې دوی د ونې بره سر ته وختل نو دوی ته پته ولګېده چې د ځمکې او د جنت په منځ کې یوه بله دنیا ده او دا دنیا د ځناورانو دنیا ده. کله چې ځناوران دا کسان ویني نو دا ځناوران پوه شي چې دا خو انسانان دي او اوس د ځناورانو ته په ځمکې د تلو لاره میلاوه شي. کله چې ځناوران په ځمکه راشي نو تباهي شروع کی او د انسانانو په خوړلو هم شروع ولګي. دا باچا کسان ځناوران مړه کی او بیا یو کس د یو ځناور زړه راوباسي او د جادو په ذریعه دې تاج جوړ کی. د حیرانۍ خبره دای کله چې باچا دا تاج په سر کی نو ټول ځناوران د ده تابعدار شي او هر حکم یې مني. باچا ټول ځناوران د هغو دنیا ته واپس ولیږي او هغه ونه کټ کی. کله چې باچا مړ شي نو هغه تاج او تخم په قبر کې ورسره کېښودی شي. دا قصه د یو باچا د لور هم خوښوي او هغه یو ملکه یي. د دې ملکې پلار د هغه بل باچا د نسل نه یي او د دې ملکې مور به هر وخت دې ته دغه قصه کوله. بیا موږ 10 کاله بعد جیک اینو. دی خپل د اس خرڅولو دپاره ښار ته راغلی. جیک دلته د هغه باچا قصه واوري کومه به چې ده په وړوکوالي کې اورېده. په کمزي کې چې دغه قصه د ډرامې په شکل لګېدلې نو جیک هغه ځای ته دنده لاړ شي. دلته موږ یوه جنۍ اینو چې هغه وړه ملکه یي چې اوس لویه شوي. دا د معمولي جنۍ په شکل د ډرامې لیدو له راغلي. څوک دا نه پیژني چې ملکه ده. بیا یو څو کسان دا ملکه تنګي نو جیک ملکه د کسانو نه بچ کوي او دمکیانې ورله ورکوي او بیا یو دم دا کسان سرونه ښکته کی او کینی. جیک فکر کوي چې دو زمانه ویریدو خو کله چې جیک شاته وګوري نو د ملکې کسان په اسونو ناسي او ملکه د ځان سره د هغه ځینه بوزي. د دې نه بعد موږ روډریکس وینو چې باچا خپل د لور واده د ده سره کول غواړي خو ملکې روډریکس نه یې خوښ او واده ورسره کول نه غواړي. بیا روډریکس یوه کمره ډیره ګډه وډه ویني نو چیک کوي چې دا څه چل دی. دته دغلته هغه تاج میلاو شي کم چې کلونه مخکې د ځناورانو د زړه نه جوړ شوی وو. روډریکس بیا یو کتاب راواخلي او یو شی د دې کتاب نه ورکي نو دی خپل فوجي له حکم ورکي چې د پوره خال لارې بندي کا او هغه کس کم چې د دې کتاب نه قیمتي شی اغستی دی را پیدا یې کا. جیک چې خپل د اس خرڅولو دپاره په ښار کې نو یو کس په جیک پسې راشي او ورته وایي زه ستا اس اخیستل غواړم خو زما سره پیسې نشتي او د دې په بدل کې به زه تاله دا تخم درکم او دا د لوبیا تخمي او د یو بل کس پته ورله ورکي چې دا تخم هغه کس له ورکه نو هغه به تاله به پیسې درکي. خو جیک له د دې کس په دې خبرو خندا ورشي او وایي چې څوک خو لیوني نه دي د تخم په ځای ماله پیسې راکي. نو دا کس جیک ته وایي چې دا تخم معمولی تخم نه دی. دا ډیر قیمتي او جادویي تخم دی. دا پوره دنیا بدلولی شي او د تخمو په باره کې ورته یوه خاص خبره وکړي چې هیڅ وخت دا په اوبو کې وانه رچي. جیک دله اس ورکي خو لږ مخکې د تلو نه بعد دا کس راونیولی شي. جیک چې کور ته راشي نو ترې ورته ډیر قاریږي چې دا تا څه وکړو. اس ته د تخم په ځای ورکو هغه کس ستانه بېوقوفه جوړ کو او بیا د ډیره قاره د جیک تره هغه تخم ښکته غوځار کی. جیک تخم راټولی خو یوه دانه د تختې نه ښکته ځمکې ته غوځاره شي. جیک د دې دانې نه بېخبره یي. بهر باران وریږي او ملکه هم دغه طرف نه تیریږي. دا د روډریکس سره واده کول نه غواړي نو ځکه د کور نه راوتي
ملکه د باران نه د بچ کېدو دپاره د جیک د لرګو کور ته راشي. جیک دا وپېژني چې دا هغه ملکه ده. دواړه خبرې کوي او بیا د لرګو نه اوبه ښکته ور روانې شي. کمزې چې هغه دانه غورځېدلې ورو د دې تخم نه یوه غټه ونه په جوړېدو شي او د دو کور هم د ځان سره اوچت کي ځکه چې د دې ونې زیله د کور نه ښکته یي. ملکه په دې کور کې پساوه شوي. جیک د دې په آزادولو کې کامیاب نشي. ملکه هم د ونې سره ډیره بره لاړه شي. سحر باچا راشي نو هلته یوه غټه ونه ویني چې د اسمان سره لګي او د ختمېدو سرې نه میلاویږي. جیک باچا ته ټوله قصه وکي. بیا باچا ونې ته د ختو حکم ورکي او وایي چې په هر حال ماله زما لور پکار ده. روډریکس وایي زه به د ملکې د راویستو دپاره ځمه. جیک هم د دو سره ور روان شي. روډریکس په قصد باندې د یو څو فوجیانو رسۍ کټ کي او هغو د ونې نه ښکته غوځار شي او پاتې شوي نور کسان د ونې سر ته وخیږي. دا دنیا د ځمکې او د اسمان په منځ کې. روډریکس د جیک نه هغه تخم په زوره واخلي خو جیک یوه دانه د ځان سره پټه کي او بیا دو ملکه لټی. د دې نه بعد یو ځناور د جیک د مخې ته راشي او دوه کسان یې ورله د ځان سره بوزي. جیک هم په دې ځناور پسې شي ځکه چې جیک پوهیږي کمزې ته چې دی ځي همهلته به ملکه یي. بیا د روډریکس مخې ته ځناور راشي او د روډریکس ملګری ژوندی وخوري او بیا د روډریکس نمبري. خو روډریکس هغه جادویي تاج راوباسي نو ټول ځناوران د ده تابعدار شي. روډریکس تاج په سر کړی او د ټولو ځناورانو په منځ کې ولاړي. دغلته ملکه هم یي. د دې ځناورانو مشر ته روډریکس د سر د ښکته کولو ووایي او هغه هم دغه شان وکړي. روډریکس د ده په سر وخیږي او تخت ته لاړ شي. روډریکس دو ته وایي اوس زه ستاسو باچا یم. موږ به ځمکې ته ځو او ټول انسانان به خپل غلامان کو. کم ځناور چې د جیک دوه کسان نیولي وو اوس هغه د دو د خوړلو تیاري کوي. خو جیک په صحیح ټیم راشي او دواړه بچ کی. په دې دواړو کسانو کې یو کس د فایټر په نومي. د دې نه بعد ملکه فایټر او جیک بهر راوځي او واپس د ونې په ذریعه ځمکې ته تلل غواړي. خو د ونې خواته یو غټ ځناور پروتي او د هغه نه بچ کېده ګراني. نو فایټر او جیک د مچو نه ډکه یوه جاله راوړي او ځناور چې د وسپنې ماسک لګولی دواړه ورله هغه بره کی او بیا ورته د مچو ډکه جاله واچي. نو د دې د لاسه ځناور راپاسي او خپل په ځان شي او ښکته ځمکې ته غوځار شي. باچا چې ځناور ښکته په ځمکه ویني نو سوچ کوي چې ځناوران ښکته راتلل غواړي او باچا خپل فوجیانو له د ونې کټ کولو حکم ورکي او وایي چې دا ځناوران ښکته راغلو نو هر څه به تباه کي او هیڅوک به یې لاس نشي نیولی. بل طرف ته فایټر جیک او ملکې ته د ښکته د تلو ووایي او په خپله د روډریکس سره د فایټ کولو دپاره بره پاتې کېدل غواړي چې داسې نه روډریکس د ځان سره ځناوران ځمکې ته راولي. د دې نه بعد جیک او ملکه په ونې باندې ښکته راکوزیږي. باچا ونه کټ کول نه غواړي خو مجبوره یي ځکه چې باچا ته پته یي چې دا ونه د پوره دنیا دپاره خطرناکه ده. نو دی دا ونه خپل په فوجیانو کټ کوي. بل طرف ته روډریکس د ځناورانو سره په ځمکې د راتلو تیاري کوي. دغلته هغه فایټر هم پټ شوي. نو فایټر په روډریکس باندې حمله وکړي او مړی کی. د روډریکس د سر نه تاج هم هلته غوځار شي. اوس د باچا فوجیانو ونه کټ کړي. بیا ورو دا ونه ښکته په راغورځېدو شي. فایټر ملکه جیک په ښکته راغورځېدو شي خو دو ځان په سچل بچ کی. بیا هغه تاج د ځناورانو د مشر په لاس ولګي او په ګوته یې کی. د دې سره هغه ټول ځناوران د ده تابعدار شي خو دو د ونې د کټ کېدو د لاسه ځمکې ته نشي راتلی. د دې ځناورانو مشر ته هلته یوه وړه تیلی میلاوه شي چې هغه تخم پکې نو دی دا تخم اوبو ته واچوي او د هغې نه ډېر شي غټې غټې ونې جوړې شي. بیا دو د هغه ونې په ذریعه ځمکې ته په راکوزېدو شي. باچا ته خپله لور میلاوه شي او د جیک شکریه ادا کوي. جیک هم ملکې سره خدافزي وکړي او خپل کور طرف ته ور روان شي. خو کله چې جیک بره وګوري نو دی هغه ونې دوباره ویني چې ځناوران ترې راکوزیږي. جیک زر په باچا پسې ور روان شي چې د دو خبر ورله ورکړي. نو باچا او د هغه فوجیان ټول قصر ته ور روان شي چې د ځناورانو نه ځان بچ کړي.
ځناوران د راکوزېدو سره تباهي شروع کی. باچا سره د ځان د بچ کولو دپاره د قصر نه علاوه بل څه محفوظه ځای نه وي، خو دا ځناوران باچا ختمول غواړي ځکه چې دی د هغه باچا د نسل نه وي کم چې کلونو مخکې دا ټول ځناوران بره لیږلي وو. نو دوی د دې بدله اخیستل غواړي. د دې نه مخکې چې ځناوران باچا ته څه نقصان ورسوي نو ټول د مخکې نه ځان قصر ته راورسوي بغیر د جیک نه چې د دوی شاته پاتې. په کم د لرګو په پول چې باچا د قصر ته راغلی فایټر دا پول بره راکاږي، خو جیک په صحیح ټیم د اس سره بره راوخیږي. د شاته د ځناورانو مشر هم پول راونیسي. نو فایټر د نورو فوجیانو سره دې په تیرونو وولي او بیا دغه ځناور اوبو ته غوځار شي چې په اوبو کې اور هم لګېدلی نو ځکه دی واپس بره نشي راختې. دا ځناور په اوبو کې دنده یوه بره لاره میلاوي. د قصر دروازې فوجیان بندوي، خو ځناوران د رسو په ذریعه دروازه خپل طرف ته راکاږي. بیا دا ځناوران د اور ونې قصر ته راغورځوي او د دې سره د قصر یو دیوار مات شي. باچا ته پته ولګي چې اوس د دوی سره مقابله کول ګرانه ده. نو باچا خپلې لور ته په یوې کمرې کې بهر د تلو لاره ورته وښیي او ورته وایي تا ته به هلته یوه سره رڼا میلاوه شي، ته هغه وسېځه. نو ټولو خلکو ته به پته ولګي چې باچا دلې په خطره کې دي. ملکه او جیک د دې کار دپاره لاړ شي. کله چې جیک او ملکه کمرې ته ورسي نو هلته ویني چې د ځمکې د لاندې نه هغه ځناور راوځي کم چې په اوبو کې غورځېدلی و او بیا دې په جیک او په ملکې حمله وکړي او غواړي چې دواړه وخوري. خو جیک آخري تخم د ځناور په خولې کې واچوي او د دې سره د ځناور شکل په ونه کې به بدلېدو شي. ځناور دواړه پرېږدي، د ځناور وجود ټوټې ټوټې شي او کټ شوی لاس یې د جیک په خوا کې راغوځار شي په کم کې چې هغه تاجي. بل طرف ته ټول ځناوران قصر ته رادنده شي او د باچا د مخې ته ولاړي. بیا ناڅاپه دا ټول ځناوران ښکته کیني. باچا دلې حیرانه شي چې دا څه چل وشو. نو کله چې دوشا ته ویني د جیک په لاس کې تاجي، جیک تاج په سر کیږي او بیا د ټولو ځناورانو ته بره د تلو ووایي او بیا ټول بره لاړ شي او ټولې ونې هم کټ شي. د جیک او د ملکې واده وشي او بیا د دوه واړه دو ته هم جیک د ځناورانو قصې کوي کمې چې په خپله په وړوکوالي کې اورېدې. د جیک نه واړه د تاج تپوس وکړي چې وس کم ځای دی. نو جیک وایي هغه تاج وس په موزیم کې پروت دی او د لیدو دپاره یې خلک لرې لرې نه راځي، خو تر اوسه پورې هیڅ چاته د هغه تاج د اصلیت په باره کې پته نشته او دا کهاني همداسې ختمه شي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.